ډیلی دروازه کې بیرون ګیټ 19 نمبر دکان کې دې تپوسو کې ډیلی دروازه په مزه مزه راځه مخامخ دکان لزا دوا جان خان
کی وړو کېر بار ګرځي وای وطن په ګشان په خفان راتونه انکار دې کړه ټول سترګو مای وطن د خلګان په شان راتونه وای کار دې کړه د تور سترګو دا وکړه وای ما دا دې کړه ټول سترګو یا قربان
هر سړی د خپل جته پورې یار دی لباسي غوندې کچه د یارانې او هر سړی د خپل جته پورې یار دی لباسي غوندې کچه د یارانې او لباسي خندا کوي سړی تېر باسي او عاشقۍ کې قدر نشته که منې او د دنیا عمر نشه ده د شرابو
वरा अदला मादी घर की अमदुल सिरा
चक्कर की अब्दुल सराव दी पुसेलो बलारी कई मस्त दिला तेरे दिलरी सगी दिला वर दिला बाबा दिला बाहर की अब्दुल सराव चक्कर की Tanda ka.
کوي په سر باندې سترګې کجلو باندې تورې بله انسان کوي شوهر باندې ورته ترخې خبرې سپورې نه زما تا سره اقرار شته دی خو یاره شپې زما نصونه کوي زما تا سره اقرار شته دی خو یاره شپې زما نصونه کوي نه معشوقو باندې اعتبار شته دی د عاشقۍ تجارتونه په ضمانت باندې کورونه کوي کله خفه کله خوشحاله ګرځي هېڅو په ښځو انکارونه کوي هغه به ټول عمر بدحاله حافظ د غم پسې شعرونه کوي هره خبره د کماله ګرځي چاربیدې کې وزا د کار شته دی خلک یې تل غیبتونه کوي چاربیدې کې وزا د کار شته دی خلک یې تل غیبتونه کوي نه معشوقو باندې اعتبار شته دی د عاشقۍ تجارتونه دلالان باغا په سر خاتلې ده اور دې په تل باندې جمالي دلې ده دلالان زرا د باما بیا په څه خفه ده لکایي باما یو ځل باران کې لبان پاجامه بیا د شیر بدرې ده د چین راغلې ده دلالان باغا په سر خاتلې ده اور دې په جنګل دی جمالي دلې ده غلي بدرې ده غزارو کاله شنو مخې شغلې کا په سر ده شاله یو ځل باران کې لبان پاجامه نن مې شیرې دلې دلې راغلې ده دلالان باغا په سر خاتلې ده اور مې په تل باندې جمالي دلې ده یو ځل باران کې لبان پاجامه لمې پسې تلې ده رندامه لمې په سالو کې لکایي باما غنه واده وې دلته راغلې ده یار کې دې په لاس کې لاله شته د شباد محمد رسول الله شته د نیکۍ بد عمل به در سره وي په نظام کې لویه طلا د الله شته او رب قاضي وي فرشتې به دې راغواړي او بېلابېل اواز به کېږي فیصله شته او چې اتلس رقمه به ولاړي او نه دې هلته د یو بل سره سلا شته او نه په شرع د الله منکرې دی شي او هسې نه چې هلته دا رنګې ملا شته او پکې
پټه منګه د دوا جان په دکان کې ډاکه کړله کدا پټې د چا پکاري دل دروازې بیرون گیټ ولسم نمبر دکان دوا جان سره دې پټو ته پوس وکي او چې یو جبره پریوتم د اصله او ګون مړکړه و په دغه مين واصله او چې را پریوتم د اصله کوم زمان کنه زنګلان و تاړم پریوان وګړي زما وکي په ګریوان راځي چغې مې وګړي زما وکي په ګریوان راځي یا چغې مې وکړې ما ول یاره د وکل راځي زدا باندې چې مجبوري دا د خپل راځي زدا باندې چې برسي دي د نت راځي زدا چغې مې زما خوري لا دار مان راځي زما وکي په ګریوان راځي وکړي زما وکي په ګریوان راځي زدا باندې لا بلا کې د جانان راځي چغې مې وګړي زما وکي په ګریوان راځي چغې مې وګړي زما وکي په ګریوان راځي Wow.
خلق د بوډۍ زوی د پیر صاحب یارو او واړه خلک یې دیدن ته امیدوارو او ګلدوره چې پیر صاحب واده د کوره او راشه راشه لنډیر افکارونه ګوره او د خلق د بوډۍ زوی همداسې مړ شه او رارسېږي لویه پیراکه دې خړ شه او له پیراغه د یار سر ته ودرېدله او دا بوډۍ به د یو سوزه جړېدله او پیر صاحب ویلې بوډۍ ته ولې ژاړې او واړه خلک یې د مرګ په لورې لاړې او بوډۍ ویلې زما له کله ځورېږي او د پردن غم یې په زړه باندې ورېږي او پیر صاحب ویلې راځه ذکر دې صبر او د رفکر د بنای کول قبر او دا بوډۍ به ډېره ډېره جړېدله او د لوی پیر صاحب په پښو کې غړېدله او لوی پیر لاړل د قاره یوه ګیر شه او د اووم اسمان د پاسه نه داخل شو او چې د پیر صاحب لاندې بېرته وکتنه او ورځایل په دغه لارې تېرېدله او پیر صاحب وویل یاره دغه ته ودرېږه او سوال جواب در سره کومه مه هېرېږه او ورځایل ویلې پر چشمو یم تیاره او چې څه وایې زه ولاړې په دلاره او پیر صاحب ویلې په لاس کې دې دا څه دي او ورته ویلې یو د پاسه سلوکونه کوڅه دي او پیر صاحب ویلې د یار روح مې دې راکه او نو روحونه په تا دې ساتي جدا که او ورځایل ویلې زه روغتیا ته ورکومه سر دو بازار او کومه امر شوی دی د پوردګارو او پیر صاحب ویلې یار دې له مکه شوره او زه بیا ستا غوندې نه واخلمه په زوره او ورځایل ویلې زه داسې هلک نه یمه او چې په زور کې خو زه ستا نه نازک نه یمه او چې دې پیر صاحب ور واچولې لاسه او یو د پاسه زړونه یې کړي خلاصه او چې دې پیر صاحب ته واچولې لاسه
ډیلی دروازه کې بیرون ګیټ 19 نمبر دکان کې دې تپوس وکړي ډیلی دروازه په مزه مزه راځه مخامخ دکان لزا دوا جان خان